بسم الله الرحمن الرحیم. احمد و نصلی علی رسول الکریم. آه، راځو د احصایې برخې ته. احصایه هغه علم ته ویل کېږي چې دلته ډیټا په دې کې راټولیږي، خلاصه کېږي، تحلیل کېږي او ارائه کېږي. احصایه په مجموع کې دوه عمده برخې لري چې یو ته ډسکریپټیو سټټسټکس وایي یا تشریحي احصایه، او بل ته انفرنشل سټټسټکس یا استنباطي احصایه. ډسکریپټیو سټټسټکس د احصایې هغه برخې ته ویل کېږي چې موږ ته د سمپل په اړه معلومات راکوي، او انفرنشل سټټسټکس بیا د احصایې هغه برخې ته ویل کېږي چې موږ د سمپل د نتایجو پر اساس موږ د ټولنې په اړه قضاوت کوو. یعنې لومړی موږ ټولنه لرو، د ټولنې څخه موږ سمپل انتخابوو، د سمپل موږ تحلیل او تجزیه کوو، او د دې د نتایجو پر اساس بیا د ټولنې په اړه قضاوت کوو چې دواړه یعنې ځینې موارد په ډسکریپټیو سټټسټکس کې او ځینې موارد په انفرنشل سټټسټکس کې مطالعه کېږي. ځینې اصطلاحات دلته لرو. لومړی پاپولیشن یا ټولنه، دا د خلکو او د اشیاو هغه ګروپ ته ویل کېږي چې یو مشترک صفت ولري، دې ته موږ پاپولیشن وایو. او د پاپولیشن دپاره هغه کوم احصایوي شاخصونه چې استفاده کېږي هغه ته موږ پارامتر وایو. مثلا که چېرې موږ په ټولنه کې د ټولنې اوسط سنجش کړو، او یا د ټولنې دپاره موږ سټنډرډ ډیویشن یا نور احصایوي شاخصونه سنجش کړو، هغه ته بیا پارامتر وایو. سمپل همغه نمونه ته ویل کېږي کله چې د ټولنې نه موږ نمونه انتخابوو، یعنې د ټولنې هغه برخې ته ویل کېږي چې وکولی شي د ټولنې نه څخه نمایندګي وکړي، دا د سمپل وایو. او د سمپل د مطالعه کولو دپاره هغه احصایوي شاخصونو ته موږ سټټسټکس وایو. څنګه موږ کولی شو چې د ټولنې څخه سمپل انتخاب کړو؟ دا د سمپل اندازه یا سایز باید څومره وي؟ دې دپاره مختلف میتودونه دي او مختلف فارمولونه دي. یو میتود په دې کې چې موږ تاسو دلته استفاده کوو هغه یمانه میتود ده چې په 1980 کال کې د دغه عالم لخوا وړاندې شوی. ان هغه پاپولیشن سایز ښیي موږ ته د ټولنې تعداد یا اندازه څومره ده، او د هغه په اساس موږ غواړو چې نمونه انتخاب کړو. او کوچنی ان سمپل سایز ده، یعنې د نمونې حجم یا اندازه. او ای لیول اف اکسپټډ ایرر. البته کله چې نمونه انتخابېږي د ټولنې نه، دغه نمونې هېڅکله کولی نه شي چې 100% د ټولنې څخه نمایندګي وکړي، بلکې یا 99% نمایندګي کولی شي چې بیخي ډېر زیات شي، یا 95% یا 90%. نو دغه 5% یا 10% یا 1% چې هلته موږ خطا منو، دې ته اکسپټډ لیول اف ایرر وایي. څومره چې د موږ دغه د خطا لیول دغه لیول څومره چې کم وي، د نمونې حجم زیات رسي، او څومره چې دغه د خطا لیول زیات وي، د نمونې حجم کم رسي. چېرې موږ او تاسو دلته یو عملي مثال په نظر کې ونیسو او فرض کوو چې د موږ د ټولنې سایز 1000، مثال په توګه که چېرې موږ شیخ زاید پوهنتون په نظر کې ونیسو چې د موږ د ټولنې سایز 1000 ده او موږ 10% خطا په دې کې منو، نو دلته څنګه کولی شو چې د نمونې دپاره حجم یا اندازه وټاکو، یعنې کوچنی ان څنګه سنجش کېږي کله چې د موږ ټولنه 1000 وي او 10% خطا منو؟ نو دا مساوي کېږي لوی ان تقسیم پر یو جمع ان ضرب ای مربع. لوی ان 1000 انتخابوو او تقسیم پر یو جمع، دغه یو جمع د ټول په قوس کې نیسو، یو جمع بیا 1000 یعنې لوی ان ضرب ای مربع. ای د موږ لیول اف ایرر 10% دا مربع کوو او قوس بسته. دلته نو ګورو چې د موږ د نمونې سایز 98.59 راځي، تقریبا 99 راځي. او که چېرې موږ او تاسو په دغه ای کې تغییر راولو، یعنې د 5% کړو یا نور هم کم کړو، د موږ د نمونې سایز بیا ډېر زیاتېږي. مثلا د 5% په حالت کې که چېرې دا موږ ګورو 308 تقریبا راځي، یعنې 309. که چېرې موږ دا 1% په نظر کې ونیسو، 4117.6 راځي.